سلامونه صدف جانه څنګه یې؟ زه ښه یم، تاسو څنګه یې زهره جانه؟ مننه، زه ښه یم. صدف جانه، آیا تاسو کولی شئ ماته ووایاست چې تاسو چیرته اوسیږئ؟ زه په افغانستان کې ژوند کوم. ډېر ښه. افغانستان یو کرنیز او غرنی هېواد دی. زه ډېر معلومات نه لرم. هو، یو کرنیز او غرنی هېواد دی او ډېری خلک یې په کرنه بوخت دي. زهره جانه، ښه صدف خو دی. زه غواړم د افغانستان د ولایتونو په اړه خبر شم. افغانستان 34 ولایتونه لري چې پلازمینه یې کابل دی او د افغانستان لوی ولایتونه هرات، مزار، کندهار او نور. ډېر ښه پوهېږم. کولی شئ د افغانستان د مشهورو میوو په اړه راته ووایئ صدف جانه؟ د افغانستان تر ټولو مشهوره میوه انار مینې دی چې بهر ته صادریږي، چې له بزګرانو سره د خپل محصولاتو په صادرولو کې مرسته. تاسو ویل انار. آیا تاسو د انار په اړه پوهېږئ چې د بدن ته څه ګټه لري؟ دا ډېرې ګټې لري چې تر ټولو مهمه یې دا دی چې وینه زیاتوي. تاسو د افغانستان د پاچاهانو په اړه خبر یاست؟ هو، هغه د افغانستان له پاچاهانو څخه یو احمدشاه بابا دی. هغه د ښو اخلاقو خاوند او له خلکو سره ښه رویه لري. د پښتو ژبې شاعر هم. ډېر ښه صدف جانه، د خدای په امان. خدای په امان زهره جانه.